ورحمة الله وبرکاته. هیله لرم چې تاسو به راسره جوړ او خوشحاله اوسئ. تاسو د تواب خان ټیکنیکل چینل که تاسو تر اوسه پورې تواب خان ټیکنیکل چینل نه یې سبسکرایب کړی نو په دغه سبسکرایب علامه باندې تاسو کلیک وکړئ او دې په خوا کې چې کومه ګنټۍ علامه راځي تاسو هغه ووهئ، د هغه نه بعد حل ووهئ چې تر څو زموږ هره یوه نوې اپډیټ شوې ویډیو تر تاسو پورې ژر ورسېږي. او دا لاندې چې زموږ کومې ویډیوګانې تاسو ورسره وګورئ دا ډېرې مهمې ویډیوګانې دي. دا زموږ په چینل کې هر رقم معلوماتي ویډیوګانې شته، تاسو یې وګورئ، حتما به تاسو خوښ شي. نو هرومرو دغه ویډیوګانې هم در سره وګورئ. او نن چې دا زموږ ډېره یوه مهمه موضوع ده، هیله لرم چې زموږ سره تاسو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. ګورئ تاسو به هېڅکله هم ویډیو نه سکیپ کوئ، که تاسو ویډیو سکیپ کړه بیا په تاسو نه شک کېدی. نن چې دا زموږ دغه موضوع ده، موږ د کلپس اپلیکیشن په اړه ټول معلومات په همدغه ویډیو کې درکوو چې څنګه یې باید استعمال کړو، کوم شیان په دې کې منع دي، کوم پکې موږ واچوو، یعنې موږ چې ویډیو یې پکې اپلوډ کوو هغه کې هم اوس کاپي رایټ شیان راووتل لکه یوټیوب داسې شو. نو تاسو ته د کلپس اپلیکیشن په اړه پوره معلومات په دغه ویډیو کې درکول کېږي. نو زموږ سره تاسو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. نو زموږ سره دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ، نو ټول معلومات زموږ په اخر کې دي. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. ویډیو به ډېره نه غټو. نو ګرانو ملګرو، نن چې دا زموږ د کلپس په اړوند ویډیو ده، ډېره مهمه ویډیو ده. هیله لرم چې زموږ سره تاسو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ او ویډیو به نه سکیپ کوئ. نن چې دا زموږ دغه ویډیو ده چې موږ څنګه کولی شو په دغه زموږ کومې ګټل شوي پیسې چې کلپس کې دي دا چې نه راوځي. دا ولې نه راوځي؟ نو دې کې څه مشکل ده؟ نو دا کومې پیسې چې دي دا خو نه راوځي. نو د کلپس اپلیکیشن څخه دا کومې پیسې چې دي دا نه راوځي، ځکه چې زموږ اکاونټ اوس ډسیبل شوی ده، یعنې خراب شوی ده. موږ چې څومره کوشش وکړو د کلپس اپلیکیشن څخه موږ پیسې نور نشو راوباسلی. نو تاسو به بل کار وکړئ، د کلپس اپلیکیشن کې به تاسو نوی اکاونټ جوړ کړئ. نوی اکاونټ چې تاسو جوړ کړلو نو تاسو بیا پیسې بیرته له سره پکې وګټئ. نن زه غواړم همدغه طریقه تاسو ته وښیم او نن غواړم زه تاسو ته په د کلپس اپلیکیشن کې دغه طریقه وښیم چې تاسو کومې پیسې چې مخکیني دي. ګورئ ما خپله هم نوی اکاونټ جوړ کړو، که باور هم نه کېږي زه اوس تاسو ته ښیم. ما خپله هم نوی اکاونټ جوړ کړو، لکه څرنګه چې وینئ دغه ده، ما خپله نوی اکاونټ جوړ کړو لکه څرنګه چې تاسو هلته وینئ دغه ده. دلته به هم در وښیم 1 روپۍ مې اوسه پورې نه ده ترې وباسلی. ګورئ چې تاسو نوی اکاونټ په خپل کلپس هغه اپلیکیشن کې جوړ کړو نو تاسو به دلته چې کوم کارونه منع دي تاسو به یې بیا نه پکې کوئ. زه اوس تاسو ته ښیم. دلته چې دي کاپي ویډیوګانې هم منع دي، کاپي ویډیوګانې به نه ورځي کوئ، د بل چا ویډیوګانې چې تاسو را کاپي کوئ. تاسو به ګورئ ځان ته خپله ویډیوګانې یا ځان ته چې چینل ولرئ یا همداسې ښکته چینلونه دا کومې ویډیوګانې چې دغه هغه کې شته کلپس دا به تاسو بیرته له سره نه ورجګ کوئ. تاسو چې کومه ویډیو غواړئ ورجګه کوئ، همغه ویډیو په اړوند تاسو اول سرچ وکړئ چې په دې کلپس اپلیکیشن کې شته همغه ویډیو او که نه شته. که یې بیا یې مه ورجګئ تاسو ویډیو، که نه یې بیا تاسو ورجګه کړئ، ځکه چې دې کې هم اوس کاپي رایټ راووتو د کلپس اپلیکیشن کې. نو تاسو به ډېر احتیاط کوئ. تاسو چې نوی اکاونټ جوړ کړل نو همغه سره به ډېر احتیاط کوئ، ځکه چې موږ خو بل یو هم نوی اکاونټ جوړ کړی و، زموږ څخه بې احتیاطي وشوه. اوس هغه پیسې چې دي هغه زموږ اکاونټو ته نه راځي، ځکه چې ما ډېر کوشش وکړی نه راتلو، هر څه پرې وکړی نه راځي. ما هم سیم کارت ته راوباسلې نه راوباسل کېده، هم مې پیپال ته راوباسلې نه راوباسل کېدې. تاسو به یو کار وکړئ په کلپس اکاونټ کې دا تاسو به بیرته له سره نوی جوړ کړئ. نو تاسو که غواړئ نوی جوړ کړئ نو زه د کلپس اپلیکیشن لینک زه تاسو ته لاندې پرېږدم، د همغه لاندې زموږ ډسکرپشن ته لاړ شئ، هلته کلیک وکړئ نو تاسو ته د کلپس اپلیکیشن په حاضر شي، تاسو یې نو اکاونټ کې جوړ کړئ، ځکه چې لږ ګټه ما ته هم راورسېږي او تاسو هم فایده ترې واخلئ. د کوم چې زموږ پخواني اکاونټونه دي پیسې نه ترې راوځي نو دغه دې نه نور پیسې نه راوځي، نو دې نه به موږ نور ایسته کوو د اکاونټونه، ځکه چې موږ کار پکې کوو هسې بېمانه. انټرنټ مې هم مصرفېږي، پیسې نه ترې راوځي، څومره زیات کې نه راوځي، بس دغه همدغسې بند شو. تاسو به په دې کلپس کې کومه کارونه باید ونه کړئ. زه تاسو ته په دغه ویډیو کې ښیم تاسو باید یو کاپي رایټ ویډیو ورجګه نه کړئ، یو وی پي این پکې ونه کاروئ، یو د خرابې ویډیوګانې پکې اپلوډ نه کړئ. او همدغه رقم ته نور هم شته، نور کارونه تاسو ته ټول دلته ښودلي، تاسو به یې ښه صحیح ګورئ.
تاسو وکتل نو تاسو به همغه کارونه نه پکې کوئ په کلپس کلابس اپلیکیشن کې. که تاسو بیا هم وکړل نو بیا هم موږ ته پیسې نه راوځي. ګورئ چې موږ د کلپس کلابس اپلیکیشن نه پیسې راوباسو موږ ته په 1 ثانیه کې هم رارسیږي. نو په 1 ثانیه کې موږ ته هم رارسیږي. زه تاسو ته بیا ښیم بله ویډیو هم شته زموږ د کلپس کلابس په اړوند. تاسو زموږ سره دغه ویډیو تر پایه پروګرام زموږ چینل سبسکرایب کړئ، زموږ چینل سره تر اخره پورې اوسئ چې زه بله ویډیو هم همدغسې درته اپلوډوم. بیا یې تاسو وګورئ چې زموږ د کلپس کلابس اپلیکیشن څخه څنګه پیسې راوباسو. ګورئ د کلپس کلابس اپلیکیشن چې دا صرف د حقیقت لري، ځکه چې زموږ اکاونټ چې دا ډسیبل شوی وي. ګورئ موږ پیسې ترې راوباسو، ګورئ چې راونوځي بېرته زموږ اکاونټ ته ورجمع شي. تاسو به هم لیدلی، تاسو به خپله هم پرې پوهېږئ. ګورئ دا پیسې نه وهي، زه چې پیسې وهلی دا بیا خراب کړو. ګورئ دا پیسې نه وهي خو بېرته یې موږ ته راجمع کوي پیسې. نو دا ولې داسې شوی؟ دا زموږ کومه ویډیو کپي کړې یا کپي رایټ مو کې کړی، یا وي پي این نه ورنه تړلی، یا خپل موبایل کې مې یو څو دانې کلپس کلابس خلاص کړی، یو څو دانې جعلي اکاونټونه مې کې جوړ کړي وي، نو همغه ته ورننوځو، بیا دغه پاکو بل ته ورننوځو. نو دې له خاطره زموږ دا کلپس کلابس اکاونټ چې دا ډسیبل کېږي. نو تاسو د دې کارونو څخه ډډه وکړئ. زما خپله هم نوی اکاونټ جوړ کړی، تاسو ته مې هم وښودلو. دغسې یو نوی اکاونټ جوړ کړئ. که تاسو غواړئ نوی اکاونټ جوړ کړئ نو زموږ ته هغه چینل ته راشئ. هلته دغه چینل کې زموږ ډسکرپشن ته راشئ. ډسکرپشن کې د دغه کلپس کلابس اپلیکیشن لینک شته. تاسو همغه لینک باندې کلیک وکړئ او تاسو یو بل نوی اکاونټ درته په دې کلپس کلابس کې جوړ کړئ. نور تاسو به په دې کې هېڅ غلطي نه کوئ، ځکه چې دا موږ ته خپله هم زیاتې پیسې راکوي. دلته چې موږ ته جایزې وځي نو دغه کې موږ ته زیاتې پیسې راکوي. تاسو چې اول نوی اکاونټ جوړ کړئ تاسو ته دلته هم جایزې درکوي، لکه څرنګه چې دلته هم زموږ ته پیسې راکوي. نو دا زیاتې پیسې د موږ څه کوو په 2 دانې کلپس کلابس اکاونټو باندې چې موږ یې جوړ کړو. او بیا هم تاسو وایئ چې 2 دانې 3 دانې څنګه جوړ کړو، نو هغه طریقه بیا داسې ده تاسو به هغه ته بل موبایل اخلئ. په یو موبایل کې خو دا نه جوړېږي. څومره اپلیکیشن پکې وکاروئ بیا هم دغه کلپس کلابس تاسو باندې پوهېږي، هغه سره ثبت کېږي، بیا تاسو ته پیسې نه راوځي. د دغه دپاره باید تاسو بل موبایل ولرئ د کلپس کلابس هغه اپلیکیشن دپاره چې 2 دانې جوړ کړئ. نو دا ډېره مهمه هغه خبره وه چې ما تاسو ته وکړه. هیله لرم چې تاسو په دې باندې عمل وکړئ او کوم کلپس کلابس چې دا هغه تاسو ډیلیټ کړئ، تاسو بل نوی درته جوړ کړئ، ځکه چې همغه څخه موږ اوس ګټه نشو اخیستی، موږ ته پیسې نه راوځي. نو تاسو بل کلپس کلابس اکاونټ هم جوړولی شئ. زموږ په ډسکرپشن کې د دغه کلپس کلابس اپلیکیشن لینک شته، نو تاسو همغه باندې کلیک وکړئ، تاسو نوی اکاونټ درته جوړ کړئ. نو نن زموږ همدغه ویډیو چې ما تاسو ته چمتو کړې وه او دغه مهم معلومات مې تاسو ته پکې درکړل. هیله لرم چې تاسو به یو هغه مفهوم ترې اخیستی وي. نو که تاسو بیا هم وایئ چې همغه څخه کار اخلئ، نو تاسو زړه ده چې همغه اپلیکیشن چې همغه کلپس کلابس اکاونټ څخه کار اخلئ، نور تاسو زړه ده. زما خو همدغه نظر و چې تاسو ته مې درکړلو. زما خپله هم نوی جوړ کړو، داسې نه ده چې ما نه ده جوړ کړی، تاسو ته مې در وښودو. نو همدغه زموږ د نن ورځې ویډیو. هیله لرم چې تاسو به خوښه شوي. ګورئ دا ویډیوګانې تاسو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ، ځکه چې زموږ په چینل کې همدغسې زیاتې ویډیوګانې اپلوډ کېږي، معلوماتي ویډیوګانې. نو تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.